السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وک چې روغ جوړ بایست. راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه پریزنټ انډیفینټ ټینس پیسیو وایس. موږ اکټیو وایس ټینسونه ختم کړل، اوس پیسیو وایس شروع کوو. دا اول ټینس دی. که چا اکټیو وایس ټینسونه نه وي زده کړي دا ټول زموږ په چینل باندې شته، هلته دې چینل ته ورسې او دغه ټینسونه دې زده کړي. ټوله په نمبر کې پراته دي پر ترتیب باندې، اول دویم دریم څلورم 12 ټینسونه ټوله پراته دي. اوس به راسو اول د دې ټینس تعریف ته. دا ټینس تعریف د هغه هیلپینګ ورب دا څوم پارامه استعمالیږي دا به ووایو، بیا به د هغه وروسته بیا جملې جوړې کړو. تاسو ته به په ښه طریقه باندې جملې جوړول در زده کړو. خو دغسې مخکې که څوک زموږ چینل باندې نه وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سره خوښ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او هغه بیل ګنټې باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو به تاسو ته دررسي، ځکه زموږ سبق په منظم ډول باندې د کلاس په شکل باندې ویل کیږي. نو لکه څنګه چې په اکټیو وایس کې د هر ټینس خپل هیلپینګ ورب خپل پارام وي، د سینګولر پلورل خپل هیلپینګ وربونه وو، د دې د هم دا رقم دی. د دې تعریف خو نه هغه دی په اکټیو وایس کې موږ زده کړی دی، بیا هم موږ په پښتو کې درته وایو نه لیکو، بیا به هم درته وایو. پریزنټ انډیفینټ ټینس موږ هغه وخت استعمالوو چې کوم کارونه موږ 4 ساعته هر وخت تکرارا او عادتا کوو. نو د دې هیلپینګ ورب دی ایز ام آر، ورب ترډ فارم دی، د سینګولر سره ایز، د پلورل سره آر استعمالیږي او د آی سره ام. ویډیو سره لایک کړئ. اوس موږ دغه جملې درته جوړې کړو هر یوه جلا جلا. اوس به راسو جملو ته ښه په ځیر غور سره وګورئ. Mangoes are eaten a lot. امونه ډیر خوړل کیږي. د سوالې جوړو are mangoes eaten a lot، آیا امونه ډیر خوړل کیږي؟ د mangoes are eaten not eaten a lot، امونه ډیر نه خوړل کیږي. The thieves are sent to jail، غله جیل زندان ته لیږل کیږي، استول کیږي. are the thieves sent to jail، آیا غله جیل ته لیږدول کیږي. The thief is beaten very badly، غل ډیر بد وهل کیږي. تیپ یو غله ته وایي، تیوز ډیرو غلو ته وایي جمع. دا یو اصول دی په انګریزي کې چې واحد جمع جوړوي. د هغو یو اصول دا دی چې که د یو اسم په ناون په اخر کې اف راغلی، دا چې ته کله جمع کوې اف لرې کړه وي ای اس ولیکه. تیف تیوز، وایف وایوز، نایف نایوز. دا رقم The birds are caught by the boys، مرغان د هلکانو د خوا څخه نیول کیږي. چغوکې مرغان الوتونکي د هلکانو د خوا څخه نیول کیږي. are the boys caught by the boys، are the birds caught by the boys، آیا مرغان د هلکانو له خوا نیول کیږي. پخوا چې به هلکانو چغوکې نیولې یا په ماشومانو چغوکې مرغان نیول. دغه په باره کې دا جمله ده. he is not helped، د ده مرسته نه کیږي، د ده سره مرسته نه کیږي. is he helped، آیا د ده سره مرسته کیږي. he is not helped، د ده سره مرسته نه کیږي. که ستاسو په یاد دغه ایز ام آر په اکټیو وایس کې د کنټینیوس ټینس هیلپینګ وربونه، خو دلته په پیسیو وایس کې دا د انډیفینټ ټینس دی. دا خبره دې ستاسو په ذهن کې وي. the story is liked a lot، کیسه ډیره خوښیږي. یا دلته موږ دغه دیس لیکي، هغه د لیکل شوی دی. this story is liked a lot، دا کیسه ډیره خوښیږي، خوښول کیږي. د خلکو د خوا څخه دلچسپي کې ډیره ده. دا نقل ډیر خوښیږي د خلکو د خوا څخه. او is this story liked a lot، آیا دا سټوري ډیره خوښول کیږي، خوښیږي د خلکو. او دا په اخر کې ستاسو لپاره یوه جمله ده د امتحان لپاره. دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ، په انګلیش کې واړوئ، په پښتو د تاسو په انګلیش کې واړوئ چې موږ ته معلومه شي چې تاسو په دې ټینس سر خلاص که نه. هر وخت لوبې کیږي، دا رقم او دې ته ورته نورې جملې تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ. مننه، تر بیا د بیا لیدو په هیله. ښې چارې، الله حافظ.